جنت بوی جانان بوی یاران باور سروی جنت بوی جانان بوی یاران باور سروی صدیق بوی عمر علی عثمان باور سروی صدیق بوی عمر علی عثمان باور سروی جنت بوی جانان بوی یاران باور سروی جنت بوی جانان بوی یاران باور سروی صدیق بوی عمر علی عثمان باور سروی صدیق بوی عمر علی عثمان باور سروی هغه بلال چې ګران رسول الله باندې شیداو هغه بلال چې ګران رسول الله باندې شیداو له حسن سخطر پاک مسلمان باور سروي له حسن سخطر پاک مسلمان باور سروي صدیق بوی عمر علی عثمان باور سروی صدیق بوی عمر علی عثمان باور سروی جنت بوی جانان بوی یاران باور سروی جنت بوی جانان بوی یاران باور سروی صدیق بوی عمر علی عثمان باور سروی صدیق بوی عمر علی عثمان باور سروی د حشر سخت ورځ بوي ولاړ په میدان وي د حشر سخت ورځ بوي ولاړ په میدان وي پڅنګ کې راټول ټول امتیال باور سروي پڅنګ کې راټول ټول امتیال باور سروي صدیق بوی عمر علی عثمان باور سروي سلام 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 هزار ځله سلام می پر سردار د ثقلینو سحر ماښام درود پر نازولی د کونینو پیشوا د مخلوقات مقتدا د مخلوقات سرتاج د فاطمه حمد علی او حسنینو سرتاج د فاطمه حمد علی او حسنینو سلام 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 هزار ځله سلام می پر سردار د ثقلینو سحر ماښام درود پر نازولی د کونینو پیشوا د مخلوقات مقتدا د مخلوقات سرتاج د فاطمه حمد علی او حسنینو سرتاج د فاطمه حمد علی او حسنینو سلام 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 د زړه پر ګوبار می داس پېڅلي امیدونه د زړه پر ګوبار می داس پېڅلي امیدونه ارمان چې می لیدلای ارمان چې می لیدلای وای د یار د حرمینو ارمان چې می لیدلای وای د یار د حرمینو پیشوا د مخلوقات مقتدا د مخلوقات سرتاج د فاطمه حمد علی او حسنینو جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد
شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من أتى فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فيا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي سماء إلى جنة في أعالي سماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى خزان دي مشاد اشكلا وپسرلی وطنا ای جنتی وطنا اوستی پغیش کی دا مشوی ازادی وطنا ای جنتی وطنا ای دا شهید استور کو ستی ستی وطنا ای جنتی وطنا سنگیت گل شدا گلونو ششکلا دی زیادا دا آبادی دا تارقی هم تمنا دی زیادا دا امن سیوری کی هم پرش شارڑا دی زیادا حق دیوراش چی ببیاتا ورانوی وطنا ای جنتی وطنا خزان دی مشاد اشکلا و پسرلی وطنا ای جنتی وطنا اوستی پغیش کی دا مشوی ازادی وطنا ای جنتی وطنا ای دا شهید استور کو ستی ستی وطنا ای جنتی وطنا یو زړه راشکون کې فلسفه وینم داستا د حسین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام كم آيات مبارك چی ما تلاوت کی پدې آیات مبارک کې الله عز وجل دا بیان کوي چې کچيري دغه قرآن کریم چې د الله عز وجل ستر او محبوب کتاب دی
که دا چیرې موږ پر اسمانونو او غرونو او مځکو باندې نازل کړی وای نو دا به ټوټه ټوټه سوی وای او دا قرآن کریم موږ پر ملایکو او اسمانونو او غرونو باندې عرض کوي هغوی قبلونه ونه کړل ځکه دا ستر او دروند کتاب دی خو دا چې انسان یې قبلونه وکړل نو الله عز وجل وایي چې انه کان ظلوما جهولا د پر ځان باندې ظلم وکړي مفسرین حضرات د دې آیات تر لاندې ترجمه داسې لیکي چې هغه انسان ظلم وکړي چې قرآن کریم وایي قرآن کریم یې قبول کړي خو عمل نه پکوي د قرآن کریم وظیفه نه کوي په قرآن کریم باندې عمل نه کوي کوم احکام اوامر چې الله عز وجل کړي دي د کوم شانو څخه چې منع کړي د دې د هغو څخه منع نه کوي پر کوم شانو چې الله عز وجل امر کړي دی هغه نه پر ځای کوي دغه انسانو انه کان ظلوما جهولا د پر ځان باندې ظلم وکړي او کوم مؤمنان کوم مسلمانان که نر وي او که ښځه وي هر ځای چې وي په هر ملک چې وي هغه پر قرآن کریم وایي عمل پکوي د قرآن کریم احترام کوي همداسې د مدارسو د مساجدو سره کومکونه او احترام کوي نو دا د دې آیات د دغه آیات مبارک د مضمونه څخه وتلی دي چې انه کان ظلوما جهولا یعنی دا نه دي پکښې حساب بلکې دا نیک خلک دي او الله عز وجل په بل آیات مبارک کې وایي چې انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مساجد چې جوړوي مساجد چې آبادوي د خیر ځایونه چې آبادوي دا هغه کسان دي چې دا ایمانداره کسان دي دا پر الله او د الله پر رسول او په ورځ د آخرت باندې دی ایمان لري ځکه دا د مؤمنانو صفت دی دا د ایماندارو کسانو صفت دی چې د دوی سره د اسلام د مساجدو د مدارسو او د خیر د کارونو او د خپل ولس د غریبو مؤمنانو غم او سوچ او فکر ورسره وي نو ځکه چې بل آیات مبارک دی چې هغه د سورت سر دی چې الله عز وجل وایي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله عز وجل وایي چې زما دی په وخت باندې د مازدیګر قسم وي چې انسان چې دی دا په تاوان کې دی الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مګر هغه انسان په تاوان کې نه دی هغه تاواني نه دی چې دی نیک اعمال کوي خیراتونه کوي او مساجد جوړوي مثلا د اوبو څاهان کاږي یا برمې وهي او یا همداسې د مدارسو یا مساجدو سره یا د کونډې او یتیمه سره دی کومک کوي هغه کومک په هر لحاظ باندې هغه که مثلا د کتابچو د قلم وي هغه مثلا که د ټوریسانو وي هغه هم داسې په هر لار باندې چې وي د کتابو کومک وي چې څوک یې د یو چا سره کوي یا د نغدو پیسو کومک وي دا انسان چې دی دا تاواني نه دی بلکې دا نیک سړی دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو وخت نبی علیه الصلاة والسلام غږ وکړي چې جهاد ته ځو خو سفر خرڅ د جهاد هغه کم دی عثمان رضی الله تعالی عنه څه دراهم راوړل نبی علیه الصلاة والسلام ته دراهم او دنانیر راوړل نبی علیه الصلاة والسلام نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عثمان صاحب ته وویل چې دا د ده دپاره بس او کفایت کوي که دی بیا تر مرګه پورې څه ونه کړي د خیر کار ونه کړي د ده دپاره دا کفایت کوي یعنی الله عز وجل د ده سره راځي او الله عز وجل جنت ورکوي نو په داسې حالاتو سختو حالاتو کې د اقتصادي مشکلاتو په وخت کې که چیرې یو مسلمان ورور یا خور بالخصوص دغه اجانۍ چې د دې مدرسې سره یې د دې شپږو ټوریستانو او شپږو ګیلاسونو همدارنګه د یخي کومک کړی دی چې تقریبا 9,200 افغانۍ کیږي همداسې نور کومکونه هم د دې مدرسې سره کړي دي د نور مدارس سره کړي دي او همدارنګه د دې 11 جلد کتابونه چې د دې محترم مولوي رحمت الله صاحب مبارکه سره دا همکاري کړې ده دا د دې دپاره صدقه جاریه ده دا که دی تر څو چې دی که ژوندي کمړي الله عز وجل و دغه اجانۍ ته د دغه کتابونو او د دغه ټوریستانو او ګیلاسونو او کوم همکاري چې د دې مدرسې سره کړې ده الله عز وجل د دغه ثوابونه دغه اجانۍ او د دوی ټولو مړو او ژوندو ته ورسوي
او بل حدیث کې راځي کله چې یو انسان وفات سي، کله چې قبر ته یې وړي، درې شان د دې مړي سره ځي. د دې مړي سره اولادونه، قریبان او دوستان ځي، د دې مړي سره مال او دولت ځي، او د دې مړي سره نیک اعمال ځي و قبر ته. کله چې دا انسان شخص په قبر کې، نو هغه مال او دولت، قریبان، دوستان، اولادونه یې ځینې راځي، یو دغه مړي او د دې نیک اعمال ورسره پاته کیږي. نو کوم انسان که نر وي او که ښځه، خصوصا دغه اجانۍ چې دغه همکاري یې د دغه کتابونو او د دې ټوریستانو د دې مدرسې سره کړې ده، الله عز وجل دې دې ته اوږد عمر ورکړي. الله پاک دې د دې اخره خاتمه د ټولو قریبانو او د ټولو مؤمنانو سره پر ایمان باندې کړي. نو کله چې داسې انسان په قبر کې کښېږي، دغه نیک اعمال چې دی په دنیا کې کړي یي، دغه نیک اعمال بیا نو په قبر کې د دې په در باندې خوري. نو بیا به د جنت څخه یو باغچه پرېله کېږي و قبر ته، بیا چې څو زره لکه کاله هم تر قیامته پورې تیر سي، خو دغه نیک انسان، نیک عمله انسان چې نیک عمل یې کړی یي، دا به په دې عمر باندې نه پوهېږي. یعنې داسې انسانان به په قبر کې وي چې کله په ورځ د آخرت، مثلا چې یو څوک مړ سي، ورځ د آخرت یوه ورځ وروسته مثلا قیامت سي، پر دغه بد عمله انسان باندې به دغه یوه ورځ دومره اوږده سي لکه څو زره لکه کلونه چې پر تیر سوي. او که چیرې نیک اعمال یو چا کړي وي، ښه انسان یې، صدقه جاریه یې کړي وي، مساجد یې جوړ کړي، مدارس یې جوړ کړي، د مدارسو مساجدو سره کونډې و یتیم سره کومک کړي، کله چې دا مړ سي تر قیامته به څو زره لکه کلونه تیر سوي، خو دا به نه خبرېږي. دا به وایي دا څنګه قیامت شو، خو قیامت داسې لرې دی او دونې وخت پاته دی، مطلب دا به نه به پوهېږي. نو د چا چې نیک اعمال وي، په دنیا کې نیک عملونه کړي وي، صدقه جاریه یې کړې وي، خیر او خیرات یې کړي، بالخصوص د مدارسو، مساجدو، کونډې او یتیم او مسکینانو سره، هغه به په قبر کې ډېر وسایي، د جنت باغچه به پر رایله وي. الله عز وجل به خپله رضا ورکوي، شفاعت د نبي علیه صلات وسلام یې هم په نصیب کېږي. او کوم کسان چې په دنیا کې یې خیر و خیرات نه یې کړی، نو هغه به بیا په قبر کې هغه د څلورو صورتو رپو به قبر هم پر راځي، په سوال کې د نکیر او منکر به هم ناکامه وي، د جنت باغچه به هم نه پرایله کېږي، او تر آخرته پورې چې څه هم یوه ورځ تېره سوې بیا قیامت سي، لا به دوی وایي چې ډېر وخت پر موږ باندې تېر سوی دی. او ځکه الله عز وجل موږ او تاسو د عبادت لپاره هم پیدا کړي، ځکه الله پاک وایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما دغه انسانان د عبادت لپاره پیدا کړي دي، انسانان او پیرانان. نو عبادت دا هم عبادت دی، عبادت یو بدني عبادت دی، یو مالی عبادت دی. نو چې څوک مثلا لمونځ کوي، روژه نیسي، او بل مالی عبادت دی، هغه دا دی چې د خپل مال څخه، د خپل دولت څخه، د خپلو پیسو څخه دوی د مدارسو سره، مساجدو سره، د علماء کرامو سره دوی د کتابونو کومک کوي، یا مثلا د ټوریستانو اوبو، برمیو، یا داسې نور کومکونه کوي. په مدرسه یا مسجد کې مثلا دوی یو خونه جوړوي، یو ځای جوړوي، دا ټوله په نیکو اعمالو کې راځي. نو الله پاک وایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما دا د عبادت لپاره پیدا کړي. نو دا هم عبادت دی چې یو خور یا یو اجانۍ د دې مدارسو سره، د علماء کرامو سره کومکونه کوي، دا هم یو عبادت دی. نو د الله عز وجل تر دغه امر لاندې راغله چې الله پاک وایي ما دا د عبادت لپاره پیدا کړي دي. او دا چې بل حدیث شریف دی، نبی علیه صلات وسلام وایي چې الدنیا مزرعه الاخرت، دنیا چې دا د آخرت لپاره کښت دی. په دې دنیا کې که څوک د یو مسلمان سره مثلا بالخصوص دغه اجانۍ چې دغه کتابو همکاري یې کړې ده د دغه محترم جمهوري صاحب سره، تر څو چې دا کتابونه یې او ویل کېږي، ثوابونه به دې اجانۍ ته او د دې ټولو قریبانو او مړو ژوندو ته د دې ثوابونو روان وي. او همدارنګه چې دغه همکاري یې د دې مدرسې سره د ټوریستانو کړې ده، تر څو چې دا مؤمنان یې دا دوی چې هر وخت سبقان وایي دلته راغټان سي، د علم لنګوټې وتړي، دغه اجانۍ ته به خدای پاک ثواب ورکوي، او دغه مؤمنان به دعا ورته کوي. او موږ چې زه بالخصوص د دې مدرسې محتمم یا د دې مدرسې تاسیس مو کړی دی، موږ هم د دې ډېره شکریه ادا کوو، مننه ځینې کوو، کور ودانۍ یې وایو چې زموږ سره په داسې سختو حالاتو کې د اقتصادي مشکلاتو سره سره په وار وار باندې همکاري کړې ده. د نور همکاري په هیله باندې هم یو د دې محترمې اجانۍ خور څخه او د نورو مؤمنانو او مسلمانانو څخه چې زموږ د مدرسې څخه
زموږ د مدرسې سره په هر لحاظ باندې همکاري وکړي، هغه که د صنفونو جوړول وي، هغه که د تختو د خطه تختې رانیول وي او یا فرشونه رانیول وي، هر همکاري چې نو موږ د دې څخه دا غوښتنه په وار وار نور هم کوو او د دې شکریه په وار وار باندې ادا کوو. نو دا چې دنیا مزرعه الاخرت ته د جانې خور چې کوم همکاري زموږ سره کړې ده، دا هر خیر په کار کې چې څوک دلته وکړي هلته په آخرت کې الله عز وجل د دې دپاره مځکه برابروي، باغ ورته برابروي، هلته الله عز وجل دې ته سهولت برابروي. لکه په دنیا کې چې موږ او تاسو غواړو چې ښه کور ولرو، ښه باغ ولرو، هر کم میوه ولرو، ډیر په استراحت باندې یو، نو په آخرت کې هم د مؤمنانو دپاره داسې وسا ژوند مثلا په کار دی، یا وسا ژوند غواړو، جنتونه غواړو، راحت غواړو، خو هغه د آخرت کم باغونه چې دي، حورې او غلمان چې دي، نعمتونه چې دي، هغه په دې باندې پیدا کېږي چې څوک په دې دنیا کې د خیر کارونه وکړي، په دې دنیا کې د یو مدرسې سره، د یو علماو سره، د یو کونډې یتیم سره، د مساجدو سره، د مدارس سره کومک وکړي. نو دا چې په دې دنیا کې دی کومکونه کوي، د خپل زکات د خپل مال څخه او د خلکو سره کومک کوي، الله عز وجل بیا هلته دوی ته ښه باغونه، بنګلې، کوټې، حورې او غلمان برابروي. او دا چې بل خبره دا هم ده چې هر چاته چې الله عز وجل دولت ورکړی وي، پیسې یې ورکړي، دی د خپل پیسو څخه مثلا زکات ادا کوي، یو خیرات کوي. دغه زکات ادا کول د یو خور، د یو مسلمان، او صدقه کول د یو خور، د یو مسلمان د بل چا سره، دا په دنیا کې هم دی ته ګټه کوي، د ډیرو مشکلاتو څخه یې ساتي. مثلا یو څوک وایي چې الله پاک زه نن د یو غټ مشکله وساتم، یا د ټکر څخه وساتلم، یا د بامه بیا رالوېدلی وای، یا مثلا یو مشکل لا پیښ شوی خو الله پاک زه وساتلم. وجه دا ده چې دغه اجانې خور یا هر مسلمان چې وي دی په دنیا کې د خیر کار کړی دی، نو د خیر کار چې دی په دنیا کې هم خلک د مشکلاتو څخه ساتي، د مشکلاتو څخه یې ګوري، او په آخرت کې چې شي دا د خیر کار چې دی هغه و دغه مؤمنانو ته هغه ګټه کوي. ولمن كان لنا حق عليه ولمن وعدنا معه دعاء ولمن يحتاج إلى دعائنا ولمن أحسن إلينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والآفات والأمراض. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الهي پروردگار ته دې کتابو او د دې ټولسانو او د دې ګلاسو او د حسابونو او د اجانې تور ورسه. الهي پروردگار ته دې کتابونو او د ټولسانو او د ګلاسو په سبب باندې د اجانې قبر د جنت فردوس په پرنسي کې په دنیا کې. الهي پروردگار ته د اجانې قبر نور وګرځي د کتابو او د ټولسانو او د ګلاسو په واسطه باندې. الهي پروردگار ته د آخرت په شاور ولې. الهي پروردگار ته د دنیا مشکلاتو او د سختو او د هر څه څخه وساتي. الهي پروردگار ته د کتابو او د ټول لسانو او د ګلاسونو په بدل کې اجر عظیم ورکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد واله واصحابه اجمعين.